بسم الله الرحمن الرحیم. دا دره خو صرف لار د تلو راتلو ده. دا دره خو صرف لار د تلو راتلو ده. په کابل او پېښور کې افغان یو دی. مینوالو، نن د جعفر شاه درویش په ځای باندې قبضه ما کړې ده او د بریال وفا صاحب په ډېر زیات تمنا او په خواهش باندې نن زه هغه سره ناست یم خوا کې. خو د هغې نه مخکې زه د دې شخصیت د دې خاورې د دې خمیر باره کې چې څو خبرې کول غواړم. د داسې خاورې د داسې زرخیزې تاریخي نډرې او بېباکې خاورې پیداوار دی چې زمونږ تاریخ پہ گواہ دے. تاسو د کابل نه تر دلی پورې لاړ شئ، تر پانی پته پورې لاړ شئ، خو که د هغې ډانډې میلاویږي، د هغه تاریخ ډانډې میلاویږي، نو هغه به د افغانستان سره میلاویږي. دا د ډېرو سترو، د ډېرو ژورو او د ډېرو عظیمو خلکو بچی دی. زه بلکې مونږ ټول په خپله په قام افغانان یو. ما سره بریال وفا په دې پروګرام کې نن ملمه دی، بلکې ملګری دی. نو دا د داسې خاورې پیداوار دی د چرته نه چې بهادرۍ او بېباکۍ سر پورته کړی دی، د چرته نه چې د دلی قلاګانې او د پانیپت میدانونه رپېدلي دي، د چرته نه چې د تورې شړنګ پورته شوی دی او په دلی کې کلار شوی دی. د ډېرو لویو قافلو سره، د ډېرو لویو تاریخونو سره، د ډېرو لویو عظمتونو سره د دې واسطه ده. خو چونکې چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې افغانستان خاورې د جنګ نه، د شر نه او د فساد نه چرته دمه نه ده کړي. په دې وجه د نن نه تقریبا 40 کاله مخکې په کال 1979 کې چې کله روس په افغانستان راوختو، نو د هغلته نه مجبورو بېوسو خلکو او حیادارو خلکو د جنګ نه د پناه اخیستو لپاره هجرت وکړو او پاکستان ته راله. په هغې کې د یوې پښتنې مور، د یوې بېباکې مور، د یوې نډرې مور، دا بچې بریال وفا صاحب هم پاکستان ته راغلو. په هغه وخت کې چې څه ستونزې وي، څه مشکلات و، څه حالات و، هغه ته زه نه راځم. زه به هغه پرېږدم او بریال وفا سره به د ده په ادب، د ده په لیک او د ده په کلامونو باندې بحث وکړو. بریال وفا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام سرجي، مننه. کور مودان خوشحاله اوسئ. څنګه یې؟ صحت مو څنګه دی؟ طبیعت مو څنګه دی؟ او ما چې کومې خبرې وکړي نو همداسې دا او که نه تاسو پکې څه ویل غواړئ، ایډیټینګ کول غواړئ؟ مننه سرجي، خبرې مې ډېرې ښکلې وکړې، ډېر زبردست. په دې خبرو مې زړه ډېر خم شو، ډېر خفه م ځکه شو چې تاسو ویل چې هغه پخواني حالات او پخواني وختونه، هغه زما خپل یو دغه شعر یادېږي چې وایي تاسو ته څه پته ده مونږ هجرت څنګه کړی، تاسو ته څه پته ده مونږ هجرت څنګه کړی، غرمه وه مور سره څادر لاندې راغلی یم. نو ځکه هغه ورځ یاد کړم، نو ما ته یقینا اوس هم ژړا راځي، خو د الله تعالی ډېر شکرګزار یم او ډېر منندوی یم چې دغه وخت راته راکړی دی او داسې ستر خلک ما باندې خبرې کوي. نو زه ډېر ویاړ کوم، حالانکې دې خبرو قابل به زه نه یم، خو بیا هم نو استاد تاسو ډېره مننه کوم. کور مودان خوشحاله اوسئ چې تاسو دومره خبرې ما باندې وکړې، الله مو قدر وکړي. بریال وفا صاحب، تاسو باندې خبرې خو زمونږ حق دی چې وکړو، ځکه چې تاسو خو زمونږ شاګردانو کې هم راځئ. او بله خبره دا ده چې تاسو چې کوم خاورې سره واسطه ده، هغې سره زما ډېره مینه ده او زما خپله خاوره ده. او بیا درېیمه خبره دا ده چې ستاسو په کلام کې د پښتون او د پښتونولۍ او د دې خاورې سپکاوی نشته. ستاسو په کلام کې چې کوم درد دی او کوم پیغام دی او کوم یو ولوله ده، یو جذبه ده، یو جوش دی، نو هغه ما محسوس کړی دی. نو ځکه درسره خوا کې ناست یم، نو که اجازت وي نو ستاسو د کلام نه به زه شروع وکړم. وایي سترګورو کې اوسېږم، زورورو کې اوسېږم، دومره لوی وطن کې خدایا مسافرو کې اوسېږم، په سلګو پسې مې مزه په سندرو کې اوسېږم. یزیدان په هر یو لور شته،
زه شمرو کې اوسېږم. ما ټول عمر جنګ ګټلی دا چې زغرو کې اوسېږم او د رور په مرۍ خپږدم چې ډالرو کې اوسېږم. رانه هر څوک مرور دي مرورو کې اوسېږم. زما امن پیمال کو ستمګرو کې اوسېږم. ستا خبرو کې مې ژوند دی ستا خبرو کې اوسېږم. د کارغانو وار خطا شو زه کونترو کې اوسېږم. او په ژوندون وفا سرتورو اوس مرمرو کې اوسېږم. د بریال وفا صاحب ډېر ښکلی کلام ډېر تاریخي کلام نه بعد مونږ اوس بریال وفا ته دا ریکویسټ کوو درخواست کوو چې بریال وفا صاحب تاسو په خپله ژبه په خپله خوله مینهوالو تاسو ډالۍ کیسه پیش کړئ. استاد محترم ډېره مننه کوم. کور مودان خوشحاله اوسې الله دې ډېر عمر در کې زر کلن شي که زمونږ په دعا کېږي. نو ډېر مننه کوم ځکه تاسو زما کلام وړاندې کو په خپل ښکلي اواز کې. نو ډېره مهرباني ډېره مننه خوشحاله اوسئ. زه به خپل کلامونه شریک کړم ستاسو په اجازه او شکریه به م ادا کړو د ښکلي مازدیګر چې کوم دغه د مشر د جعفر شاه صاحب موږ ته موقع راکړه چې ما او زما استاد محترم موږ دې ته پرېښودو چې موږ سره خپلو کې مرکه وکړو. ډېره مننه ترې کوم. غزل وړاندې کوم وایي ډېره موده مې لټوله ما نه سا ورکه وه. ډېره موده مې لټوله ما نه سا ورکه وه. پشته دنیا کې رانه ګوره چې دنیا ورکه وه. مننه. او چا په جومات کې لټوله چا په شین کاڼي کې. چا په جومات کې لټوله چا په شین کاڼي کې. ژوند تېرېدو خو د ژوندي انسان بقا ورکه وه. مننه. او ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو. ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو. ډېره موده زموږ د کلي نه ښکلا ورکه وه. مننه. ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو. ډېرو جنګونو یې ښایست داسې لمبه لمبه کړو. ډېره موده زموږ د کلي نه ښکلا ورکه وه. مننه. وحشت وحشتو په تارونو کې سندرې نه وې. وحشت وحشتو په تارونو کې سندرې نه وې. زما د خوار ولس د شونډو نه خندا ورکه وه. مننه. او ګریوان په لاس ګرځېدو مجنون په شاړو دشتو. ګریوان په لاس کې ګرځېدو مجنون په شاړو دشتو. یا ترېنه ځان چېرته ورک شوی یا لیلا ورکه وه. مننه. او داسې سپېره خلک به وي چېرته په مخ د دنیا. داسې سپېره خلک به وي چېرته په مخ د دنیا چې لمر ولاړ دی او د خلکو نه رڼا ورکه وه. مننه. مننه. داسې سپېره خلک به وي چېرته په مخ د دنیا چې لمر ولاړ دی او د خلکو نه رڼا ورکه وه. مننه. او بریال خو ټول عمر د ځان سره وفا لیکلې. بریال خو ټول عمر د ځان سره وفا لیکلې. عجیبه کار دی د بریال نه هم وفا ورکه وه. ډېر ښه ډېر بهترین کلام. ځکه خو ما تعریف نه کولو که نه څه خو پکې وو. بریال وفا صاحب په یو کلام خو به د پرېږدو یو کلام ور سره بل شریک کړي. مننه سرجي. بل کلام دی چې وایي ګلاب مې ورته وویل او جناب مې ورته وویل. ګلاب مې ورته وویل او جناب مې ورته وویل. قصه د محبت کوي کتاب مې ورته وویل. او هم وزن هم قافیه هم بحر و بر غزل ټکو. غزل ټکو غزل راته وویل انتخاب مې ورته وویل. مننه. او د مینې پوهنتون و راوړی سم په غېږ کې. د مینې پوهنتون و راوړی سم په غېږ کې. زه هم ترې مستفید شومه نصاب مې ورته وویل. مننه. او خورې زلفې په غېږ کې زما پرېوته اوده شوه. خورې زلفې په غېږ کې زما پرېوته اوده شوه. تار تار زلفې راپورته شوه رباب مې ورته وویل. مننه. او خورې زلفې په غېږ کې زما پرېوته اوده شوه. خورې زلفې په غېږ کې زما پرېوته اوده شوه. تار تار زلفې راپورته شوه رباب مې ورته وویل. او زما د بېوسۍ خبرې نه اوري هېڅوک هم. زما د بېوسۍ خبرې نه اوري هېڅوک هم. هر څو د مایوسۍ که هر یو باب مې ورته وویل. مننه. او په څه شي ګناهګار شومه فتوا د کمې لوري. په څه شي ګناهګار شومه فتوا د کمې لوري. خو خالو په تندي د یار محراب مې ورته وویل. مننه جي. وایي په څه شي ګناهګار شومه فتوا د کمې لوري. په څه شي ګناهګار شومه فتوا د کمې لوري. خو خالو په تندي د یار محراب مې ورته وویل. او راغونډې لیواني د خپل اجمل بابا مزار ته. موقع مناسبت سره د راغونډې لیواني د خپل اجمل بابا مزار ته. تاریخ مې ورته وویل انقلاب مې ورته وویل.
مننه. او نن راغله چاته وایي دا بریال څه لیونی دی، نن راغله چاته وایي دا بریال څه لیونی دی. ما څه وویل خو بس خانه خراب مې ورته وویل. مننه سترجي. ډېر ښکلي او ډېر عظیم کلامونو نه بعد بریال صاحب تاسو واورېدو، د بریال صاحب خبرې تاسو واورېدې، د بریال صاحب پس منظر تاسو ته ما بیان کړ. امید لرم چې تاسو به بریال وفا صاحب سره مینه کوئ، دا به خوښوئ، دا به شیر کوئ او دا به رسوئ. ډېره مننه کوم د بریال وفا صاحب، دغه سره ناست وحیدالله سباون صاحب او د جعفر شاه درویش صاحب چې نن ماته موقع راکړه چې زه بریال صاحب سره خپلې خبرې وکړم. زه تاسو ټولو مینهوالو نه اجازت غواړم او په دې امید چې انشاءالله بیا به تاسو سره کینو، بیا به حاضرېږو، بیا به خبرې کوو. ډېره مننه جی. السلام علیکم.